چې خلک دې په عباسیاتو مصروف کړي دي او هغه د سنجیده مسایلو نه بل طرف ته وړي دي. تا ته دلته 600 خلک ناست دي، هغه ته 2000 خلک ناست دي. نو چې تا نه څوک 2000 خلک اخوا ته راکاږي او هغه ځان ته کنځلو ته کېنولي دي او بونیری ورته دلته تاریخ وایي، هویت وایي، ملي ګټې ورته وایي، دلته 200 خلک ناست دي. نو تا وګټله که هغه وګټله؟ هغه خو وګټله، هغه خو تا سره بحث ته نه راځي. هغه بحث خو موږ تاسې وکتل 4 کاله نه کېږي ستا په کومه مناظره باندې د ده تلویزیون باندې کوم بل ډیبیټ کې د ده یو مسؤل سړی راغلی چې تا ته ځواب ویلي چې دا سکول دې ولې بند کړی، دا مکتبونه ولې بند دي، د ده کوم وزیر نه راځي، د ده سپوکسمین نه راځي، د ده د دیني مدرسې عالم نه راځي، مفتي نه راځي چې تا ته ځواب درکړي. بس د دپاره دی څه چل کوي، د دې شیانو دپاره یې کنځلماران خوشي کړي. که کنځلمار پکې بیا به شي د هغوی د هغه خو هسې څه خبره نشته ده. که پاتې راغلو که پاتې رانغلو چې تی بیا به کړي تا خاموشه کوي. یو کار کولی شي چې تا ته 2 کنځلې وکړي، ته خو د عزت سړی نو چې 2 کنځلو د ډار نه بیا ته مایک بندوي، ته بیا نه راځې که نه. لکه ځینې خلک خو په خپل عزت باندې ډېر مهمه وي ورته. مونږ ډېر بحثونو ته نه راځو، زه خپله شخصا نه راځم. یعنې ته ډارېږې چې یاره دا ښه سړی خو بده خوله لري، دا خو کنځل کوي. بله زموږ یو وزیر صاحب خبرې وکړې، یو پخوانی ډېر دیني عالم دی، د هغه پسې چې کله هغه دومره منطقي بحث وکړه، حلیمي صاحب که تاسو کتلی وي په بیخي ستاسو په ټویټر سپیس کې هغه پسې یو بل کس راغی، هغه یې پوه که ورباندې د هغه مور خور ته یې ورباندې کنځلې وکړې په هغې بحث وروسته. یعنې په هغې د بل چا په ذریعه یې دا کار وکړو، د بل چا په ذریعه یې دا کار وکړو. په دې ټیک ټاک باندې شته، موجود وي، تاسې به کتلي هغه خبرې. دا کار یې ولې وکړو؟ ځکه هغه پوهېږي چې دی خپله ځواب نه شي ویلی. نو دی به اوس د حلیمي صاحب چې کله دا ووري چې زما د بحث په نتیجه کې یو چا زما مور او خور او پلار ټولو ته کنځل وکړه، دی بیا بحث ته نه راځي. د ده جرات یې ور خراب کړو، د ده مورال یې وژلو. او دا ډېر سیستمیکلي دا کار روان دی. دا سیستمیکلي ځکه دی کوي چې چېرته د خبرې خلک دي، چېرته چې د دې وطن مسایل څوک راپورته کړي، هغه باید دی خاموشه کړي. صحیح ده؟ نو په دې مختلفو طریقو باندې باید دی خاموشه کړي او دا د ده دا ظلم او استبداد چې دی دا ادامه پیدا کړي، دا روان وي. همداسې ده په خپلو اوبو کې دی مایا نیسي او دا شی به په دې طریقه روان وي که نه. دغه حالت دی. نو ځکه وایم چې ستاسو مسؤلیت ډېر دی. ښه دا ده چې لږ وخت ورکوئ دې مسایلو ته او زما سلامونه مو منئ. ډېره بخښنه غواړم چې بې نوبتي کوم مونږ کوم لږ کوچیان یو په دغه شي نوم ډېر سر نه خلاصېږي، لکه څنګه چې مخکې بنیري صاحب ویل چې زه پرې ډېر نه پوهېږم او دا دغه خبره وکړه. ننګیال صاحب تا ته مرکلی وایم، خدای دې راوله ډېر خوشحاله شوم. بنیری صاحب تاسې دغه ملګري چې وینو په ټیک ټاک کې یوه تمه پیدا کېږي چېرې د وضعیت بیرته د ښه کېدو خواته ځي. یقینا دلته فضا ډېره زیاته ګډوډه ده او ننګیال صاحب چې کومه خبره وکړه دغه د سړې جګړې موضوع ډېره مهمه ده او متاسفانه د افغانستان دښمن دې ته ډېر زیات متوجه دی. زه ننګیال صاحب سره شوخي په دې کوم مخکې بنیری صاحب یو چا سره دوی په باس کې ناست و، ما تعقیبوو ډېر ښه باس و. هغه خلک ورته د خبرې لاندې وباندې دا خبره کوله چې مونږ زه خو خبریال یم که نه، من حیث د خبریال زه راغلی یم. نو ما ویله کېدای شي د سقوط نه وروسته دا زموږ مزغه چې دي دا کېدای شي لږ سره د پېښورو خبره الټه شوي. زر لاړم د ژورنالیزم اخلاق او دا شیونه مې بیا سره وکتل، مالې کېدای شي دغه کیسه مسله راغلي، مالې ته ودرېږه چې دا خبریالي کېدای شي موږ نه یېره شوي. نو داسې مسلې کله کله پکې راځي. زه ولا ډېر خوشحاله شوم. او بله خبره اخري دا وه چې دغه د هغه په اړه ننګیال صاحب ډېره منطقي خبره وکړله. متاسفانه دلته دغه ځوانان چې دي ځینې کړي دي په شعوري ډول دوی غواړي ډېر غلط خواته سوق کړي، ډېر غلط خواته یې روان کړي. لکه ننګیال صاحب چې ویل ده خو لا د 80,000 خبره وکړله، دلته تر 4 لکو تر 15 لکو پورې خلکو ته ناست یم دغه کنځلمارانو ته. بل که د پېښور موږ لږ وړاندې لاړ شو، په هغه وخت کې به دا کمپونو کې چې مجاهدینو مکتبونو په مکتبونو کې به موږ ته ویل بې بابا ټوپک لري، 15 ګټې کارتوس جمع 3 ګټې کارتوس. یعنې همغه وخت نه کارتوس او ټوپک دا شي نه زموږ په ذهن کې را پچکاري کول او راوړي وو. دا اوس عملاً همدغسې موضوع روانه ده. مثلا اصلي موضوع نه خلک ګرځول کېږي، په عباسیاتو باندې روان دي. که ته چاته د افغانستان خبره کوې، په ارزښتونو باندې بحث کوې، وایي مړه دا لیونی دی، سیاستونه دا نتیجه نه ورکوي. 2000 مسلې در پسې را جوړې کړي. نو زه ډېر زیات خوشحالیږم چې بنیری صاحب دلته راشي، ننګیال صاحب، نور د فکر ملګري دلته راشي او دوی ته خلک کیني، د دوی خبرې واوري. اصلا اوس ضرورت دا دی ځکه ټول ملت چې دی دلته اوس ناست دی، اکثریت خلک دلته ناست دي. نو واقعي ډېر زیات خوشحاله شولم، هیله مند دې ته چې دغه بحثونه ادامه پیدا کړي.
او زه به خپله یو دغه کسانو نه یم چې تاسو ته به ناست یم څه به زده کوم د افغانستان په اړه خبرې مسایل موضوعات دا به بیا نورو سره شریکوو نو ډېره سخته اړتیا ده خدای مو راوله ډېر خوشحاله شوم بل ظاهر صاحب ډېره مهرباني خوشحاله ژوندی اوسئ او خبرې دې ډېرې په ګل بدلې او زه یو خبره ته وکړم زه په دې اعتبار بیخي نه لرم چې زما نه څوک کشر دی او مشر دی زه په دې اعتبار لرم چې هغه پوهه څومره ده د هغه خدمت څومره دی د هغه مبارزه او فعالیت څومره دی ننګیال صاحب ممکنه توګه باندې په عمر کې زمانه کم وي ډېر زیات خو زه دی ته د خپل ځان نه او د ډېرو مشرانو نه ډېر زیات احترام ځکه لرم چې کله ناکله ما ته معلومیږي چې د دې سړي په لږ عمر کې ډېر زیار دی او ډېر کار دی او ډېره پوهه ده او ډېر د خپل وخت د خپل ژوند د 40 ساعتو نه دی 10 ساعته نه 15 نه 20 ساعته کار کوي زه 15 ساعته کار کوم نو ممکنه توګه باندې په دې لږ عمر کې د ډېر کار کړی دی او د چې کوم دا دغه وویل دا کنسرنز یا فکرمندو اظهار وکړو تاسې وکړو رښتیا دا ما ته هم ډېر داسې ښکاري او په ممکنه توګه باندې زه دې مخالف نه یم که څوک غپ لګوي که څوک سندرې وایي که څوک ګډېدونه کوي وغیره وغیره دا هر د خپل ژوند یو وخت وي هغه سلیبریټ کولو غواړي او که هغه دا غواړي چې د چا په مخ کې وکړي دا حق هغه ته هم شته دی ولېږي خو په دا منځ کې دا خلا چې ده یوازې دغې طرف ته 40 ساعته یا د اونۍ 2 ورځې او د میاشت ډېر دغه کار روان وي او دا نور شیان چې ننګیال صاحب ورته اشاره وکړله پکې بند وي یا صافۍ صاحب مخکې ذکر وکړو یا تاسې ذکر وکړو یا ایمل ذکر وکړو چې د ژبې خبره نه وي د وطن نه وي د سیاست نه وي د اقتصاد نه وي د جګړو نه وي د ورپېښو چلنجونو نه وي دا اوس په امریکا کې دا دی ډېر لوی بدلون را روان دی په دې باندې په دې ټویټر سپیسونو کې ما فکر کوم چې څوک بحث کوي په دې بحث نه کېږي دا ولې ما فکر کوم چې بحث وشي ځکه چې د افغانستان سره دا موضوع تړلې ده دا یو سړی چې زی د افغانستان کې په 13 کالو کې څه وشو د څومره ذمہوار دی افغانانو دنه باید څونه پوښتنې وي یا توکي یا راتلونکي سړی چې دی دته باید خپل مشکلات څنګه ووایو چا سره کانټیکټ چا سره رابطه ده افغانستان په موضوع باندې یا د پښتنو په دغه سیمه کې نن دا په کور باندې یو ور بیا ماته میسجونه وخت روان و چې جګړه روانه ده نو په دې خاطر باندې دا علاقه چې دا ځای چې د کم چې ټیک ټاک دی نو په دې کې دا زموږ مجلسونه په ممکنه توګه باندې هغه شان زیات پاپولر نه وي تر اوسه پورې څنګه چې ننګیال صاحب وویل او هغه نور خلک پاپولر وي ځکه چې دغه فالوورز یا بیا ورسره جاري خلک ناست دی یا سازش روان دی بوټس ورسره دي خو بیا هم راځو به زه به ستاسو د حکم مطابق راځم کله زه اول دا شی سم زده کوم نو بیا باسونه هم کوم مباحثې به هم کوو او داسې بنډارونه به هم کوو او دا ما تر اوسه پورې دا چل نه زده کړی چې ننګیال صاحب وویل زموږ په دغه کې په دغه کوټه کې و چې 800 خلک دی نو زما خو خیال دا اوس وګوره 8000 خلک به راغلي خو زه نه پوهېږم چې دا پروموټ څنګه کم که دا ما کولی شو چې خپل فیسبوک کې مې ور اچولی شوې یا په خپل ټویټر کې خلکو ته ویلی شو چې دلته راشئ زه دلته حاضر یم یا مجلس کوم نو ما به کړی وی خو زه تر اوسه پوهېږم نه نو د پروموشن دا چل به مې زه کم بهرحال خوشحاله اوسې اکمل خان او که ننګیال صاحب په دغه ساتو په خبرو ځواب وایي نو زه به غواړم چې دی په ځواب ووایي یا صافۍ صاحب یا نور ملګري که څوک غواړي زه لمبرو باندې اوسه پورې نه یم پوه نو لکه ګناه راته معاف کوئ چې سم نه یم پوه شوی درو بنیری صاحب غواړم څو خبرې وکړم بخښنه صرف زما اواز خراب دی موضوع دا ده چې په واقعیت شي پښتانه ما مخکې عرض وکړو چې د ډېر اوږده وخت نه یعنې د ډېر اوږد واټن نه د استعمار لاندې دي او د جبر او ظلم لاندې دي زما مطلب دا نه دی ګورې موږ په د تیر جمهوریت کې تقریبا زه په ډېرو وزارت خانو کې ما کار کړی دی تاسې منئ چې ما به یوه لیکنه پښتو ژبه وکړه ما ته به داسې په لسګونو یعنې ټول خلک را متوجه وو چې تا دا لیکنه پښتو کړې ده د دې مطلب دا نه و د دې مطلب دا و چې تا ولې کړې ده مخامخ به راته ویل چې ولا تا ښه وکړل ما ته ولې ویل چې ښه وکړه ته مې یو پښتون ته مې یو افغان ته یې وکړه نه اشبه نه هغوی به کوشش دا کوي چې څنګه مثلا خلک ما ته متوجه کړي او زما مخه ونیسي که به زرګونه کارونه نور په نورو ژبو کېدل هېڅ خبره به نه وه یعنې دا زموږ د خپلو پښتنو مشکل همدا ډول ته زموږ پوهنیز نظام ګورئ پوهنیز نظام څنګه زموږ د منځه تللی دی دلته موږ په فرانسه کې اوسېږو په یو ښوونځي کې 4 یا 5 مضامین وي چې په هغې کې 2 ژبې وي 3 پکې مسلکي مضامین وي 4م پکې نه وي ولې هغوی غواړي چې زما بچی دی اوس زده کړي موږ په افغانستان کې یا مثلا په نورو پښتنو سیمو کې موږ 14 15 14 13 مضامین لرو آیا یو کس په یو وخت کولی شي 13 مضامین زده کړي نه خپله ژبه زموږ پښتو په افغانستان کې نه موږ په داسې یو حال کې او داسې محکومیت کې وو چې موږ تر 12مه پورې یو کس د 12 نه فارغ شي هغه بیا د پښتو علمي پښتو نه پوهېږي ځکه نه پوهېږي چې هغه خپله د ګرامر زده کړه نه وي کړې موږ څه شی وایو پښتو کې
یعنی هغه روانه ژبه وایو چې کوم مثلا زموږ مور یا زموږ په کلي کور کې موږ زده کوو په هماغه شکل و به که د هغې د عربي لیک لوست موږ زده کړی وي موږ یې نه علمي ژبه نه لرو او نه مو کړې ده همدا ډول اوس ما د نوی دا کوم نظام چې راغلی دی تپل شوی دی په ده کې څه دي ګوره موږ یو دین لرو په دې یو دین کې موږ 4-5 مضامین د اسلام د نامه لولو اړتیا ورته څه کړي وي که ضرورت سره وي نو یو اسلام دی یو دینیت دی یو کتاب باید لوستلی دا په دې خاطر باندې چې پښتانه همدغسې د علم او پوهې نه لرې وي ځکه چې یو شی زیاتېږي څومره د هغې بېرته په مغزو کې کېنول زور غواړي داسې په اسانۍ سره نشي کېدلی لکه مخکې ما عرض وکړم که یو سړی ووایي چې مثلا زه به یو مضمون زده کوم یو مضمون په صحیح شکل زده کولی شي که چېرته مضامین لس شي نو بیا کولی شي هېڅ امکان نه لري نو په همدغه شان باندې موږ دومره ځپل شوي وو چې موږ نشو کولی یعنې هغه خپل پرمختګ دپاره یو لاره پیدا کړو همدغه یو غټه لامل دی یعنې دا باید موږ د ځان نه پیل کړو داسې نه چې موږ د بل نه پیل کړو نه موږ د ځان نه پیل کړو موږ که چېرته په ځان کې سمون راوړو او په خپله باندې یو څو لیکوالان کښېني او دغه ژبې دپاره دومره کار وکړي د لومړي ټولګي نه نیولې تر 12مه پورې صحیح لیکنې وکړي تاسو راشئ په نورو اروپایي هېوادونو کې وګورئ ژبه څنګه لوستل کېږي که فرانسوي ژبه یې تا باندې داسې لولي چې ته د 12 نه یا مثلا د لیسې نه فارغېږي ته د ژبې یو ښه پوه استاد وي پوره پوه استاد وي موږ بیا په پښتو کې کلمې لټوو هغه پر ځای باندې بیا مثلا د دري کلمې د عربي کلمې د انګلیسي کلمې دا استعمالوو دا زموږ په خپله پر خپل ځان ظلم دی لکه مخکې چې مثلا تاسو ویل چې د یو شي لپاره موږ کلمه لټوو لکه والد صاحب ووایو ولې ووایو موږ پښتو ژبه کې موږ کلمې نه لرو بهترینې کلمې لرو ښکلې کلمې لرو خو ولې موږ نه دا واک اخیستی دی او دا واک موږ په خپله باندې اخیستی دی که چېرته موږ په خپله کار کوو ټول متوجه کېږو چې د دې کس مخه ونیسو که چېرته موږ په خپله باندې کار وکړو هېڅ شی سخت نه دی ګوره یو منظور پښتون راپاڅېده مسله کې څه شو د خپله د څارویو ډاکټر دی ډي وي ایم دی ویټرنر دی دی راپاڅېده او څه رقم ته پښتانه لارې ته برابر کړل که چېرته موږ ورسره نور ودرېږو د هرې سیمې نه ورسره ودرېږو څه فکر کوئ پښتانه به څومره راویښ شي ګوره د یو منظر پښتون نه څومره پښتانه راویښ شوي د خلکو ژبه وپېژندله خلکو کلتور وپېژنده خپل اصلیت یې وپېژنده یعنې که په لاره پښتونخوا کې ووایي اوس تقریبا په 100% یا 1% خلک خپل اصلیت پېژني د دې پیلامه د چا نه وه که همداسې هر یو پیل وکړو لکه نن بنیری صاحب دلته راغی یوه کوټه یې خلاصه کړه دغه کوټه به موږ آبادوو موږ به ورسره لاس په کار کېږو خو که چېرته ځان ته بنیری صاحب پرېږدو هېڅ امکان نه لري چې بنیری صاحب څه وکړي نه په یو سر نه کېږي ته حکمت هېڅ امکان نه لري نه په یو نو زموږ هیله